السلام علیکم. د افغان خوشحال یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه سئ په دې هیله چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. دوستانو که غواړئ چې د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ لوبې په ژوندۍ بڼه په خپل موبایل کې وګورئ په ډیر کم انټرنیټ او په فول ایچ ډي کوالټي سره تاسو کتلی سئ. هغه بیا ستاسو خوښه ده که په فول ایچ ډي کوالټي سره ګورئ که په ایچ ډي ګورئ که په فول کم سایز سره ګورئ. هلته خپل سایزونه تاسو ته درکوي چې په هر سایز سره تاسو کتل غواړئ په هغه سایز سره تاسو کتلی سئ. یعنې ستاسو د انټرنیټ مطابق چې ستاسو انټرنیټ هر څومره سپیډ لري د هغه مطابق تاسو کتلی سئ. سټاپ کیږي به هم نه، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کتلی سئ. نو که غواړئ چې دا لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ نو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او در سره لایک یې کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه هره ورځ تاسو ته په دې چینل کې د افغانستان د کرکټ په اړه نوي تازه معلومات خپروم. ستاسو د تشویق او ملاتړ څخه یو جهان مننه. تاسو زما ملاتړ او تشویق وکړئ، انشاءالله په راتلونکي کې به هم تاسو ته په پښتو ژبه د افغانستان د کرکټ او د نړۍ د کرکټ په اړه تازه معلومات خپروم. راځئ ویډیو شروع کوو. که تاسو دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو د دې اپلیکیشن لینک ما لاندې په ډسکرپشن کې درکړی دی. ډسکرپشن څه شی دی؟ کله چې په یوټیوب کې تاسو ویډیو ګورئ په دې خط باندې به کلیک وکړئ، لاندې به دلته د شین خط درته راسي، دا به د دې اپلیکیشن لینک په دې باندې به کلیک وکړئ، ډایرکټ به ډاونلوډ شي. د ډاونلوډ طریقه هم درښیم. که چیرې تاسو دا ویډیو په فیسبوک کې ګورئ لاندې په کمنټ کې به هم د دې اپلیکیشن لینک درکړی او د ویډیو پر سر په خط به مې هم د دې اپلیکیشن لینک درکړی. که مو دا چینل نوي سبسکرایب کړی افغان خوشحال یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان باندې هم کلیک وکړئ، بیا په حل باندې کلیک وکړئ تر څو زه هره ویډیو اپلوډ کړم تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو راځئ د دې اپلیکیشن لینک زما سره په واتساپ کې ستا دغه لینک دی. په دې لینک باندې چې زه کلیک وکړم ډایرکټ دا دی وایي ډاونلوډ. تاسو به هم ډاونلوډ کړئ. اوس ما ډاونلوډ کړی دی. بیا به راسئ دغه اپلیکیشن به راخلاص کړئ. په دې کې د هر ځای لوبې تاسو کتلی سئ، خالي د افغانستان لوبې نه. اوس دلته تاسو کتلی سئ دا د افغانستان لوبې هم دلته سته. دا د آیرلینډ د افغانستان لوبه یعنې تر اوسه پورې نه ده شروع خو شروع کیږي. دلته اوس لا نوټیفیکیشن ورکړی دی، اوس خو دا دلته نه کیږي. دا تقریبا ماښام شروع کیږي خو دوی دا د اوس هم د هر ځای د اوس 100 دغه د انګلستان سلبالیزه کرکټ لیګ د کی پی ایل هند د هر ځای تلویزیونونه پکښې دي. دلته د لوبو هایلایټ کتلی سئ او دلته بیا نور تلویزیونونه هم پکښې دي. اوس دلته ملي تلویزیون هم پکښې دی. زه به تاسو ته ملي تلویزیون در پیدا کړم. دا ملي تلویزیون دی. کله چې په ملي تلویزیون باندې کلیک وکړئ نو ملي تلویزیون به پلی سي. دوستانو ویډیو مې ځکه په بل موبایل کې شروع کړله چې په هغه موبایل سکرین ریکارډر کې توره شپه سوه نو دا ویډیو یې نه ښکاره کول، دا میچ یې نه ښکاره کوي، لوبه یې په ژوندۍ بڼه هلته نه ښکاره کوله. توره شپه به سوه یعنې د سکرین به تور سو. تر کومه ځای پورې چې په ما په ملي تلویزیون باندې کلیک وکړئ د هغه بعد بیا هلته کار نه کوي. نو زه مجبور سولم چې په بل موبایل کې زه تاسو ته لوبه په ژوندۍ بڼه پلی کړم چې تاسو یې وګورئ. دا لوبه ده نو ډېره دلته کوالټیانې هم ورکړې دي. دا تاسو کتلی سئ 1280 220 او بل لوړ چې دی هغه اټومیټیک دی. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. دا د تېرې ورځې لوبه ده چې لا اوس هم شروع ده. هره ورځ په دې تلویزیون کې نوې لوبې شروع وي، یعنې تېرې لوبې شروع وي. که چیرې نوې لوبه نه وي بیا تېرې لوبې شروع وي. نو انشاءالله ماښام به هم دا لوبه په ژوندۍ بڼه کتل کیږي. د افغانستان او د آیرلینډ راتلونکي ماښامنۍ لوبه هم په دې ځای کې تاسو کتلی سئ. نو ډېره بخښه به کوئ چې په بل موبایل کې نه کیږي، هغه کې ما سکرین ریکارډر وکړي نو هغه توره شپه سوه. دا دی ډېر صفا دی، یعنې دلته یې غټولی او کوچنی کولی هم سئ. زه ګورم یوه ته او کار په بل کې کومه نو څه. تاسو کتلی سئ د هر ملک تلویزیون پکښې دی، د هر ځای لوبې پکښې دي. ته که فوټبال ګورئ که کرکټ ګورئ که هر شی ګورئ هغه تاسو ته دلته سته. د هر ځای د لوبو هایلایټونه هم سته. نو دا و دوستانو د نن ورځې ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست یو ځل بیا یادونه کوم افغان خوشحال یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو د تشویق او ملاتړ څخه یو جهان مننه.
د راتلونکي دپاره هم زما ملاتړ وکړئ. په پښتو ژبه به د افغانستان او د نړۍ د کرکټ تازه معلومات زه تاسو ته پر وخت خپروم. نو ستاسو ملاتړ ته ډیره زیاته اړتیا لرم. بې ستاسو ملاتړ زه هیڅ هم نه یم. زه چې نن و دې ځای ته رسېدلی یم دا ستاسو په ملاتړ رسېدلی یم. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.